سره ظالمان می ګډوي په میدان می ګډوي لکه بیړه چې په خپو او دا وخووي هلې کاشنا د دې سپېره خو هغه ښځه مور اړو تپوس نه کوي موږ هم دغه سوچ کیو که نه چې دا تپوس یې ولې نه کوي تپوس خو به مې وکړي ویې مې تاسو په هغوی څه کوئ تاسو سره زه خوشحال یم سهار او ماښام ښه په مړه خېټه ډوډۍ خورم خو یا د خدای په انصافه په دې گنجي دې راله واښه ږدري دا جرسي به دې ایستې وه او دا به دې پیچولې وه بیا به زه ډېر خوشحاله وم زړه مې وایي چې په دې مرۍ د نظور کوم په 3200 روپۍ تروړه ده او د یوې ورځې یوه تروړه ته خورې په یو ټیم باندې د ثواب کار دی ډېره لا خو د ثواب کار دی چې اوږې ماړه کې دا ثواب دی په دې وخت کې معلوم دی ماچس لږ راواله څه پکې دا سوځوم دی پې ته خدای په انصافه ګناه ده ایک یوه ماشومه ښځه مې دا به بیا کونډه شي زمونږ خو د 3 میاشتو راشن په 3 ورځو کې ختم کو خو اوسه پورې ستا د پیسو پته ونه لګېدله صنوبر خانه ویم په پیسو پسې بړانده شي زما د بیبي او زما د ښځې نه به روپۍ مونې وینې خو وایم په دې سر مې دې کبنو داسې خارق لګولی دی چې غوښې رانه یوړې تا رانه کلک کلک وګاروې سر نه زړه مې وایي چې په دې مرۍ د نظور کوم چې دا قصه دې ختمه کوم وایم ډاکو بابا خفه نه شي دې کبلو رانه په دې سر دړ که وایم که یو پیالې چای دی راباندې د ګوړې اوس کله که نه نو ډېر خوند به وکړي لکه د خدای ظالمه انسان یو قسم د کوتري مشین دی لګولی دی دا روټۍ ته ځای کې کوم ځای کې نو خفه نه شي 1 کروڑ روپۍ مخلی خیال خو به مې ساتې که نه خو دې کارغه ته وکړې شه که نه په مزغو یې راله درکه دا هم ساتلي دا کارغان څه عجیبه بریا خبره خو یې سمه ده چای روټۍ پې کوه هی څونه ښکلې خبره وکړې ولیا دا پیسې به کله راځي کله وایم میلو به شي خو خپوله د دونه زور دې کله کله سره ورکړه چې خپې دې راله ماتې کړې بې به مې د پیسو غم کوي چې څنګه میلو شي نو تاسو له به پیسې راځي خو د دې سر نه مې دا پلاله خوا غوزاره کې سر یې راله پوڼه کړه که بس دی که نه دا به همدې نه لرې کو خو د پیسو بندوبست وکړه د پیسو بس پیسې وچتې کړو وچه پیسې به راشي لږ لاونګ رالو که او کچالان پکې واچوه او اوږه ورته ښه مزېداره وټکوه ډېره مې ورته شوي دي او جوارې پکې مات که او په قاشوغې راله یو نوړی راکوه ثواب به دې وشي درنه پوزه پرېږدم او ته یې پوزلې مې د پیزوان غم وکړه لاون نو لاون تاسو نه کوئ څه چپ کې نظاري مه د پخوانی زمانه وه